معززو حاضرینو، تیرہ جمعہ منګ او تاسو دا خبره وکړه که انسان نیک عمل کوي او که بد عمل کوي الله جل جلاله با د نیکی بدله نیکه ورکوي او د بدی بدله په جهنم سره ورکوي. د ګناه بدله چې الله جل جلاله په ګناه او په جزا سره ورکوي د دې یو څو مثالونه په تیره جمعه کې موږ او تاسو بیان کړي وو. اوس به یو څو مثالونه چې انسان نیک اعمالو کی الله جل جلاله ورته نیکه جزا ورکوي. الله جل جلاله قرآن عظیم الشان کے فرمائی بسم اللہ الرحمن الرحیم المال والبنون زینت الحیات الدنیا. مال او اولاد دا ټول ښایست د دنیا دی، زینت د دنیا دی. پیسې او اولاد د انسان دنیاوی ډول په اصطلاح کش او پش برابر دی، دا دنیا پورې ارتباط لري. خو الباقیات الصالحات خیر عند ربک، خو نیک اعمال چې باقی پاتې کیدونکي دي چې په دې کې نیک اولاد هم راځي دا د الله جل جلاله په نیس باندې ډېر غوره دي، ځکه دا دوام کوي، دا وفا کوي. اولاد او مال په اکثر اوقاتو کې انسان سره وفا نه کوي، خو نیک اعمال دا انسان سره وفا کوي. وخیر عملا، او دا الله جل جلاله په نیز باندې دا نیک اعمال چې دي غوره دي لجهته ده عاقبته او لأمیده. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمائی د مسلم شریف حدیث ده چې اذا مات الانسان انقطع عنه عمله. کله چې یو انسان وفات شي فانی نړۍ نه سترګې پټې کي د دې د عملونو سلسله ختم شي، نیک عمل نور نشي کولی، نه نفل کولی شي، نه واجب کولی شي، نه فرض کولی شي، حج ته نشي تللی، روجی نشي نیولی، زکات نشي ورکولی، خیرات نشي ورکولی، د اعمالو سلسله قطع شي. دنیا کې چې سترګې کولاوې وي الله جل جلاله د چانس ورکړی و، هر څه یې کولی شوی، سترګې پټې کړې، د عملونو سلسله بنده شوه. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایی چې کله انسان وفات شي د اعمالو سلسله بند شي، خو الا من ثلاثه، مگر درې څیزونه داسې دي چې د هغوی ثواب او اجر د انسان د مړینې څخه وروسته هم دا جاري وي او د میت ته رسیږي. درې شیان داسې دي چې د دوی ثواب د مرګ نه وروسته هم انسان ته رسیږي. د داسې اعمالو سره مینه کول پکار دي چې انسان لپاره د مرګ نه وروسته فواید، فائدې او اجرونه ورسیږي.
کم شیان دي؟ الا من صدقه جاریه، صدقه جاریه د دې ثواب چې د انسان د وفات نه وروسته هم رسیږي. صدقه جاریه سمانه عام المنفعه، یو داسې کار کول داسې یو نیک عمل کول چې د هغه نفع عامو مسلمانانو ته رسیږي. لکه جومات جوړول، دا صدقه جاریه ده. تر څه وخته پورې چې په دې جومات کې موزګزاران موس کوي، ثواب به هغه ورور ته رسیږي چې چا پکې یوه خښته ایښې ده، چا پکې یوه بیلچه اړولې ده، چا پکې د اوبو بندوبست کړی دی، چا پکې د لوټو بندوبست کړی دی، چا پکې د پکیو، چا د برق. د دې ثواب هغه میت ته مرګ نه وروسته هم رسیږي. څومره لویه ګټه ده. یا مدرسه آبادول، مدرسه جوړول، په مدرسه کې یوه خښته لګول، مرګ نه وروسته هم د دې ثواب چې دی هغه میت ته رسیږي. یو بیلچه یې اړولې ده، مدرسه کې د برق سیستم برابر کړی دی، د استادانو د معاشاتو سیستم یې برابر کړی دی، دا صدقه جاریه ده، ثواب به د مرګ نه وروسته هم رسیږي. دریم کویه جوړول، یو علاقه داسې ده چې اوبه نشته، خلک د اوبو ضرورت لري، نو هلته چې دی کویه کیندل، خلکو لپاره د اوبو زمینه برابرول، یا پل جوړول، سړک جوړول، لاره جوړول، کاری صفا کول، ویلی صفا کول، دا ټول صدقه جاریه دي. د مرګ نه وروسته هم ثواب انسان ته رسیږي. نبی علیہ السلام مبارک فرمایي بهترین خیرات دا دی چې ته په صحت کې روغ جوړې او حرص هم لرې، که دا روپۍ ورکم کیدی شي غریب بشم، او د مالدارۍ تم هم لري، که دې یو روپۍ سره یوه بله یو ځای شي نو زما به پې کار جوړ شي، دا تمه دې وي. خو سره د دې حرص نه، بخل نه، تو یو روپۍ چاته ورکړي، دا بهترین خیرات دی. نبی علیہ السلام مبارک فرمای وای دې ته انتظار مه کوه چې روح د مرۍ ته ورسیږي، بیا خلکو ته وایي چې دومره مال فلانی شو، دومره د فلانی شو، دومره د فلانی شو. دا خو وایسم د فلانی دی، تا نه اوس واک تلی دی، ستا وخت او چانس ختم شو، اوس دا د بل چا دی، دا د وارثانو دی، پرېږدې چې هغوی خیرات وکړي. اوس تا نه چانس لاړو، نو په خپل ژوند کې، په خپل ځوانۍ کې، په خپل قوت کې لږه روپۍ دا صدقه کول، الله جل جلاله ډېر زیات پې خوشحالېږي. نبی علیہ السلام مبارک فرمایي د صدقې جاریې ثواب د مرګ نه وروسته هم رسیږي. الله دې موږ ته توفیق راکړي. دویم، او علم ينتفع به، هغه علم چې په دې علم سره خلکو ته فایده رسیږي. عالم د شاګردان روزلی دي، جماعت کې په مدرسه کې درس ورکوي، خلکو ته قرآن عظیم الشان ورښیي، دا صدقه جاریه ده. مولوي صاحب به وفات شي، استاد به وفات شي، قاری صاحب به وفات شي، خو دا شاګردانو لړۍ به جاري وي تر قیامته پورې. زما شاګردان نور شاګردان روزي، د هغوی شاګردان نور شاګردان روزي. د دې ثمره او ثواب چې دی
د استاز او بنیادګر ته بنسټګر ته رسیږي. دا صدقه جاریه غوندې د دې مثال دی. درس ویل ډېر زیات ثواب لري. ورځ د قیامت کې عالم به شفاعت کوي د اویاو کسانو. په یو روایت کې راځي چې چا ورسره سبق ویلی که هر څومره زیات وي، چې چا د استاز او عالم نه چې باعمله وي سبق یې ورنه ویلی دی، دا مولوي صاحب به د ټولو شفاعت کوي. څومره شاګردان چې لري ورځ د قیامت کې به سفارش کوي. داسې علم چې د علم نه خلق نفع پورته کی، داسې علم نه چې نفاق ورنه پورته شي. خلق په بې اتفاقۍ کې، خلق په جنگ او جدل کې. داسې علم نبی علیہ السلام مبارک فرمای هغه علم چې د هغه نه عام مسلمانان نفع پورته کی، فائدې خلکو ته ورسیږي، ثمرې خلکو ته ورسیږي، دا د دې د مرګ نه وروسته هم ثواب رسیږي انسان ته. او دریم او ولد صالح یدعو له، یا نیک اولاد پریښی دی او دا نیک اولاد ورته دعا کوي. نیک اولاد ورونو ډېر ضرور دی. قرآن خوانه اولاد، خاشع د الله نه ویریدونکي اولاد چې د آخرت نه یریږي، د مور او د پلار په قدر او احترام باندې پوهیږي، د مشرانو په قدر پوهیږي، د دین او د اسلام په قدر پوهیږي. داسې اولاد روزل دا به د مرګ نه وروسته د انسان لپاره فایده رسوي. نیک اولاد چې ورته دعا کوي، حدیث شریف کې راځي یو سړی به په جنت کې وي، یو ناصافه دغه رتبه به په جنت کې ارتقا وکړي، پورته به شي، یعنی په جنت الماوا کې به وي، یو ناصافه به جنت الفردوس ته لاړ شي. دا سړی به حیران پاتې شي چې یا الله ما خو نیک عمل نه دی کړی، زما د عملونو سلسله ختمه ده، دا ولې زما دغه ارتقا راغله، ولې زما دا بس بدل شو، ولې دا رتبه مې بدله شوه، علت یې څه دی؟ الله جل جلاله به ورته وایي باستغفار ولدک، دا ستا رتبه او درجه چې اوچته شوه د جنت الماوا نه چې جنت الفردوس ته لاړې، علت یې دا دی چې ستا زوی دی په دنیا کې تا ته دعاګانې کوي، ځکه الله تعالی دا ته رتبه درکړله. نو په همدې خاطر باندې نبی علیه السلام مبارک توصیه کړې ده چې نیک اولاد باید موږ او تاسې وروزو. او ټولو پیغمبرانو چې دعا غوښتې د الله نه، یا الله ما ته نیک اولاد راکړي. ابراهیم علیه السلام بالکل اولاد نه لري، خو چې کله دعا کوي د مطلق اولاد دعا نه غواړي بلکې نیک اولاد غواړي. الله دې موږ او تاسې ټولو ته اولاد نیکان کړي. دینداري دا ډېر لویه پانګه ده انسان لپاره. باید چې موږ او تاسو خپل اولاد په سیستم کې برابر کړو، په مانځه باندې، په نیکو اعمالو باندې. یو انسان چې دین ونه پیژني، په دین باندې پوه نه وي، مور او پلار نه پیژني. پوه شئ، قرآن باندې آګاه نه وي، مور او پلار نه پیژني. ګورئ، یو څوک چې خپل خالق نه پیژني، د خالق قدر نه کوي، موز ورته نه کوي خالق ته، خالق ته تسلیم نه دی، د مور او پلار خو مخلوق دی، د دې به څه قدر وکړي؟ چا چې پیدا کړی د هغه احترام نه کوي، د هغه خبره نه مني، مور او پلار خو د الله مقابل کې هیڅ نه دي، دغسې نافرمانه اولاد ته. نو معززو حاضرینو، خبره مې دې پورې کوله چې د نیک اعمالو بدله په آخرت کې انسان ته رسیږي. حماد مکی رحمه الله
د مکې معظمې په یو مقبره باندې تېرېده. هلته تکیه وکړه، وده شو. خوب کې ګوري چې د مقبرې نه خلک را پاسېږي او داسې خلقه جوړه کړې ده او ناست دي، کم شی ځان سره تقسیموي. حماد مکی سے فرمایي چې ما ورنه وپوښتل چې تاسو دا چی تقسیموئ خپل منځ کې، څنګه راټول شوي یاستئ؟ خیر خو دی، قیامت خو به نه وي. وایي د قبرستان خلکو راته وویلي چې نه، قیامت نه دی، بلکې په دې هدیره باندې یو مسلمان تېرېده، زموږ ورور مسلمان. یو ځلې سورت اخلاص قل هو الله احد الله الصمد دای ولسته او ټولې مقبرې ته ثواب وبخه. یو کال کیږي چې د سورت اخلاص ثواب او اجر خپل مابین کې تقسیمو، خلاصیږي نه. ما درته ویلي د نیک اولاد د نیکانو دعاګانې انسان ته ډیره ګټه رسوي. یو عالم لیکي یو سړي خوب ولیده چې په خوب کې یو هدیره ده، قبرستان دی، خلق د مقبرې نه راوځي او څه شیان ټولوي، څه تحفې ټولوي. په دې خلکو کې یو کس دی چې هغه غلی ناست دی، هېڅ هم نه ټولوي. دا سړی ورغی خواته چې دا خلک څه شی ټولوي. هغه سړي وایي راته ویلې د دوی وارثانو استغفار ویلې په دنیا کې، خیرات یې کړی، تلاوت یې کړی، ثوابونه یې دوی ته بخلي دي. هغه ثوابونه اجرونه دوی ټولوي. وی ما ورنه پوښتنه وکړه چې ته ولې غلی ناست یې، ته ولې نه ټولوې، په تا څه شوي دي؟ وی راته یې وویلې چې زه دې شیانو ته ضرورت نه لرم. زما یو زوی دی په دنیا کې، په فلانی ښار کې، هغه د قرآن عظیم الشان قاري دی، هغه تلاوت کوي او ثواب یې ما ته بخي، هماغه ما ته بس دی او دې نورو شیانو ته ضرورت نه لرم. نو د قرآن عظیم الشان تلاوت ډېر ګټور دی. ورئ یوه سپاره د تلاوت کړه، یو رکوع د تلاوت کړه، یا الله زما مور و پلار ته ثواب ورسوي، زما ماما ته ثواب ورسوي، زما نیکه ته ثواب ورسوي، تره ته ثواب ورسوي، یا الهه ټولو مسلمانانو ته ورسوي. دې کې څه بدي نشته. تا نه څوک اجر نه اخلي، ستا ثواب الله جل جلاله درته لیکي، تا نه کمیږي نه. خو چاته چې د ثواب وبخه الله جل جلاله هغه ته ثواب ورسوي. وی سار لاړم هغه ښار ته لاړم چې خوب کې راته هغه کس ښودلی و. ومې کتل چې یو دوکاندار دی او لګیا دی شونډې خورېږي. ما ورنه پوښتنه وکړه چې دا چی وایې ته؟ وایي د قرآن عظیم الشان تلاوت کوم، زما پلار وفات شوی دی، هغه ته ثواب بخم. وایي ښه، ستا پلار ما په خوب کې لیدلی و، کوم ثواب چې ورته بخي هغه ستا پلار ته رسېدلی دی. دا ګوره غریبانه کار دی. که د چا وس نه وي د خیرات، قرآن عظیم الشان را واخله، که چا تلاوت نه یې کړی، یاد یې نه وي، سورت اخلاص، قل هو الله احد، الحمدلله شریف، درود شریف، هر چا ته یاد دی، یو ځلې ووایه او ثواب یې هغوی ته وبخه، الله به ورته ثواب هغوی ته ورسولی.
دریم روایت، نبی اکرم صلی الله علیه وسلم مبارک خپلو صحابه کرامو ته د اولاد او د مال او د نیک اعمالو حیثیت بیانولو چې انسان لپاره نیک عمل څومره فایده رسوي. نبی علیہ السلام مبارک فرمایل تاسو چې لږ متوجه شئ بیا نو په خبره پوهیږئ، بیا نور بس کوم. بیا نبی علیہ السلام مبارک فرمایل یو سړی دا وفات کېده، 3 ورونه یې ول، یو ورنه مشر یو ورسره همزولی او دریم ورنه کشر. دی وفات کېده، آخري وخت و. مشر ورور ته یې وویلې چې وروره زه وفات کېږم، آخر وخت مې دی او ستا مې ډېر خبره منلې ده، تا لپاره مې ډېر تکالیف تیر کړي دي. ذلت، خواری، تکلیف، نهره تا په خاطر مې په ځان تیر کړي دي، خو ګوره وروره وفات کېږم ما سره کومک وکړه. مشر ورور ورته وویلې چې وروره تا سره زه کومک نشم کولی، صرف دومره کومک کولی شم چې تر څو ژوندی یې چې سترګې د فاني نړۍ نه پټې کړې، ما نه بیا خلاصې، زما تمه مه کوه، زه تا سره هیڅ امداد نشم کولی. نبی علیہ السلام مبارک فرمایي دا ورور ډېر خفه شو، مایوسه شو چې دا جواب یې ورته ورکړ چې ته وګوره ما ورسره څومره تکلیف تیر کړی دی او ده راته سپیره جواب راکړ. دویم ورور چې د ده همزولی دی، اوسط ورور دی، هغه ته یې ویلې چې وروره تا سره مې ډېر تکلیف تیر کړی دی، د خلکو جنګونه، د خلکو مصیبتونه، ناروا ته مې روا ویلي ستا په خاطر چې ته زما ورور یې، زه وفات کېږم ما سره کومک وکړه. نو دا درمیانه ورور یې ورته وایي چې وروره زه به تر هغه وخته پورې در سره یم تر دې چې تا دفن کي، تر قبره پورې به در سره یم. یو ځل چې در باندې تیږې تیرې کړې، خاوره در باندې واچوله، ما نه لاسونه ووینځه، ما ته تمه کېږه نه وروره، رښتیا خبره درته کومه، تر قبره پورې در سره یم، اخوا نشم درتلی. نبی علیہ السلام مبارک فرمایي بیا دې نه مایوسه شو چې ته وګوره دیم را سره کومک ونه که. بیا یې دا کشری ورور راوغوښته، ای وروره خیر دی، تا سره مې ډېر زیاتی کړی دی، ستا حق مې نه دی ادا کړی، په تا مې ظلم کړی، اوس څه وکړو؟ آخر وخت دی او دا دی په دې ساعت کې وفات کېږم، ما سره تعاون وکړه. وایي دې کشر ورور ورته وویلې چې وروره خیر دی، په ما دې ظلم هم کړی، زیاتی دې هم کړی، خو بیا هم زما ورور یې، زه به تا سره یم، زه به تا سره په قبر کې هم در سره یم، همیشه به در سره یم، ته وارخطا کېږه ما، که هر څه پیښیږي زه در سره ملګری یم. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم مبارک صحابه کرامو ته ویلې تاسو په دې 3 ورونو باندې پوه شئ چې دا څوک دي؟ صحابه کرام ویل چې موږ څه پوهیږو، الله او د الله رسول ښه پوهیږي. نبی علیہ السلام مبارک ورته وفرمایل دا مشر ورور چې دی دا دنیا ده، دنیا به انسان څه وخت کې جوابوي چې کله سترګې پټې شي، دنیا دې پکارېږي چې ژوندی پاکستان ته یې ویسئ، اسپتال ته یې ویسئ، ډاکټرانو ته یې ویسئ، پیسې پې مصرف کوي، هندوستان ته یې بوځئ، دا درته پکارېږي، خو
خو چې سترګې دې پټې شي دا درته جواب درکوي. بیا ځه خپل کار کوه. دا پیسې چې ستا دي دا د زامنو شول، دا ستا د ښځې شول، ستا د لورګانو شول، دا د وارثانو شول، دا بیا ستا نه دي. او دا دویم اوسط ورور چې د درمیانه ورور دا وایي اولاد دی، وارثان دي، تر قبره پورې در سره دي. او چې کله در باندې خاورې واوړولې نه در سره زوی سملي، نه در سره پلار سملي، نه در سره ورور سملي. او دا دریم کشری چې دی دا نیک عمل دی، په ده باندې زیاتی هم شوی دی. مونځ موږ او تاسو بې وخته کوو اکثر، زکات پوره نه ورکوو، حج په کامله معنا باندې نه کوو، په چا فرض دی ځان سس پس کی همدې کې وفات شي. اکثر خیراتونه موږ ریا لپاره کوو، جنازه ریا لپاره کوو، صدقات ریا لپاره کوو، د چا پښتنه ریا لپاره کوو، ډېر فتور کوو موږ او تاسو، تقصیر کوو په دې نیک عمل کې. خو سره د دې نه دې کشري ورور ورته ویلی ګوره زه به در سره یم او وارخطا کېږم. نو معززو حاضرینو دا مثال نبی علیہ السلام مبارک منګ او تاسو د پوهولو لپاره ورکړی چې منګ او تاسو باید دینه پوهه او فهمو. الله جل جلاله دې منګ او تاسو ټولو ته د نیک اعمالو توفیق راکړي. محترمو، دنیا مال متاع اولاد دا په دنیا کې پکارېږي، اما په آخرت کې دا شاید نه پکارېږي. که نیک عمل اولاد دی و فایدې درته رسېږي، که نیک زوی دی و تا ته بیا فایده رسېږي. او که دا نه بیا مرګ نه وروسته موږ او تاسو ته څوک چانس نه راکوي د نیک اعمالو. راځئ چې په دې دنیا کې الله جل جلاله سره وعده وکړو چې نور به د ګناه نه د ګناه کبیره نه ځان ساتو. صغیره کې الله ګزاره کوي، خو راځئ چې په کلکه باندې د کبیرې نه ځان وساتو. الله دې موږ او تاسو وساتي. نماز کے بعد اصلاحی شورا تانے کچھ ای مجلس او مشورہ دارین انگانی داگرے اللہ مکتبہ سبی رسمیت دے پوڑا او پیشنا کتی استاذ آنائن انگلیش او ریاضی لیک لوست میں کورس شروع گئے کتی شاگردان اگر شوقدار آتن روپی نو گرین ایمدہ فیس نو گرین و ایما پدا خیر دے کہ تاکہ ایما یو سویا لکھ سو پڑھکس یو پوڑو پیت او کتی شاگردان کے مکتبہ یا مدرسہ سستی کے ان بایت ہمیں والدین تا تو کلیا توسیہ کن دی بازی تفریم اچین یو بو گن تاوان چے مویمن نے یہ آفت واشی مویم شرح کہ خارج چی قرآن شریفی بیلا اوڑی کن مکتبی بیلا اوڑی کن ہر شئی علا اوڑی کن بزوری خارج چی دولائے تینی پویان یا شپویان یا ای پواس تیس شر اکتفا کنو ہے کیسے کا سامن بے کے جو پواس سب شاڑواس او اگر کیس بوک شیبے سب شاڑواس او سے غریب مجبور ہونے بے شاڑواس اللہ تعالیٰ اوری پردانگین آخر زمانہ شی بو اڈین کمزور بیوشن ہمیں دنیا بار ہے بو ورخطا ہے من صحابہ کے ویلت آئے سبھی یعنی کشالی نتائی نبی علیہ السلام مبارک سبھی جمع دے گن سلام کی قوات جنہیں کہ دولان کوئی نہیں تیز لامی کاتی میں خلقن نا شرن نا پائے پڑ گئی چین ناش ناگو اسلام کے جن لامی کاتی پچ بلک تارکن صحابہ بو ایرانانی قوات پیغمبری دعابے نہ کن وارخط ہے دے لامی کاتی قوات مہن بھی میں کن ہے لاما میں کن کمو شونک زر دروائی شونک زر میں کمہن نے یہ شونک زر لام جوادے من وفات بیم یہ لام جوادے من وفات بیم یوم پیغمبر ناس وہ بو کو تئی کو چانچہ اللہ رحم شران گجل او بو وارختا مبی من باید کہ اللہ تعالیٰ ہم داری من اللہ میں کمے کی مشکلات چن اللہ تعالیٰ میں آسان گجین ہمیں دمین آن دیکھی میں کہ دمین پہ دیکھ بو ایران داری دمین نام خدا اللہ پیسہ کٹائی او تو آمن نام اللہ ہے نائی کہ ما شرک گرانا اس تمام شرک حب گنی دو یوغت کر چم ہم نے یوغت آرامی شاڑے کہ بری کی میں کہ پائی کو مشکلات دار آتا یو آج ذر لے کمیابو مصروف آئی خو بس خب حبی کہ میں اگر شرکی خاطری کہ ما خسمتن کا اگلایا نائی تمامنا او اللہ تعالیٰ تو آمنا مشکل دی حل و فضلین دعا کمانے گا